بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون ګرانو لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. استاد دلبر سروری یم. نن ورځ د اتم ټولګي د ریاضي مضمون د اعشاري رقمونو د جزا د نیولو عمومي طریقه کې یو څو مثالونه حل کوو. تېره ورځ که تاسو تېره خپرونه تعقیب کړې وي، په تېره ورځ مو هم دا خبره کړې وه چې د یو عدد د اعشاري رقمونو او که چېرته همغه عدد مربع شي، د هغه ترمنځ مو رابطه ښودلې وه چې د دوه چنده رابطه موجوده ده. زه مثال لیکم چې د A اشاریه B C A اشاریه B C. کله چې د عدد مربع کو، د مربع څخه به وروسته D اشاریه F H K P عدد په لاس راځي. یعنی د مربع څخه وروسته دا یو څو رقمي عدد و، دوه رقمي عدد و، نو یو رقم دوه رقمه، نو د اعشاري نه وروسته به څو رقمه راځي؟ څلور رقمونه، یو دوه درې څلور. یعنې د دوی ترمنځ مربطه ښودلې وه که چېرته د A یو عدد وي او اشاریه n رقمونه ولري، نو د مربع څخه وروسته به د B یو عدد راځي چې اعشاري رقمونو تعداد به یې دوه n وي، یعنې د n څو رقمه وي؟ دوه چنده وي. نو که دلته مثال دوه موجود وي، یعنې دوه رقمه موجود وي، دلته به څه رقمونه موجود وي؟ څلور موجود وي. که دلته درې موجود وي، دلته به شپږ موجود وي. او که دلته اته موجود وي، دلته به څه موجود وي؟ شپاړس موجود وي. ترڅو لومړنی مثال حل کوو. لومړی مثال غواړو تر یو رقمي اشاریه پورې د 1438 عدد مربع جذر پیدا کړو. لکه تېره ورځ مو چې د 1122 عدد و، یې کامل مربع جذر نه و، یعنې اعشاري جذر و. نو په همدې طریقه اوس د مربع جذر کله چې پیدا کوو، د اعشاریې څخه وروسته یو رقمي یوه خانه پیدا کوو، دوه خانې پیدا، یعنې هغه عدد چې مربع جذر په لاس ته راوړو چې د اعشاریې څخه وروسته یو رقمي وي یا دوه رقمي وي یا درې رقمي وي یا څلور رقمي وي یا پنځه رقمي، هر څو رقمي چې وي، نو دا د 1438 عدد مربع جذر پیدا کوو. همغه طریقه ده حل د 1438 عدد د یو رقمي اعشاریه پیدا کولو لپاره، یعنې 1438.00 دوه صفرونه ولې ورکوو؟ ځکه همیش مخ ته یې دي کله چې د یو عدد مربع وخلمه، د هغه مربع همیشه د پوره دوه چنده، یعنې کله چې د یو عدد د اعشاري رقمونو وروسته یې اعشاري رقم یو رقمي وي، نو کله چې مربع په لاس راوړو، مربع به هم څو چنده وي؟ د اعشاري رقمونو تعداد دوه چنده. لکه په تېر مثال کې چې A اشاریه B او D وي، نو په نتیجه کې کله چې د دغه عدد مربع لاس ته راوړو، نو A اشاریه B D F G یعنې څلور رقمي عدد په لاس راځي. نو کله چې د دغه نه زه یو دوه مساوي عددونه راوباسم چې څه ضرب کړم بیرته دا فرق، نو صفر و صفر، یعنې کله چې د یو عدد مونږ او تاسو د مربع جذر نه خلاص کړی وي، یغه یو رقمي عدد وي، کله چې په خپل ځون کې ضربومه بیرته یې دوه رقمي عدد په لاس راځي. 1438 لیکو.
نو لیکمه ټولې مرحلې جذر مرحلې 14.00 اوله مرحله په نظر کې نیولې وه چې تر جذر عدد د جذر د علامې لاندې لیکو. نو د ښي طرف څخه چپ طرف ته دوه رقمونه جلا کوو یا بېلوو. اوس دغه طرف ته 14 دوه رقمي عدد لوستل وغواړئ. نو دلته داسې عدد پیدا کوم چې د افقي خط د پاسه او د عمودي خط په څنګ کې مساوي عدد ولیکلی شي په خپل ځانونو کې سره ضد کړي د 14 عدد پوره کړي یا د 14 څخه کوچنی وي. که 4 ضرب 4 په نظر کې ورسم 4 ضرب 4 14 هم د 14 نه لوی دی. نو که 3 په نظر کې ونیسم عدد به تام عدد وي یعنې 3.15 به نه وي 3 ضرب 3 ضرب 3 9 منفي کوم یې 14 نه د 4 نه تلای نشي یو حاصل وکړه یا ټول عدد نیسو 14 نه چې نه لوړ شي 15. نو اوس دا عدد را لاندې کوو 1538. مخته مو خبره کړې وه کله چې دا عدد را لاندې کوو د هغه په مقابل کې د افقي خط د پاسه عدد دوه چنده کوو او د 1538 په مقابل کې لیکو. نو زه لیکم چې 2 ضرب 3 شپږ د 1538 د لاسیس په رقم کې لیکو. یویز رقم پرېږدو او د لاسیس په رقم کې څه لیکو شپږ یا 2 ضرب 3 شپږ. اوس داسې عدد پیدا کوو چې عین مساوي عدد یا یو عدد وي. دا عدد په د ټولو رقمونو کې ضرب شي په نتیجه کې 1538 عدد په لاس راکړي یا د 1538 عدد څخه کوچنی عدد وي. نو زه عدد و په نظر کې نیسمه و ضرب و نه څلوېښت نه څلوېښت نه څلور اصله و ضرب شپږ شپږ په شپږ شپږ دېرش ووره شپږ 2 څلوېښت 2 څلوېښت او شپږ اصله او څلوېښت اصله 2 څلوېښت او څلوېښت اصله شپږ څلوېښت. هغسې منفي کوم یې اته هونه نه تلای نه شي یو حاصل ورکړه اتلس نه لاړ شي نه. دلته 3 نه یو حاصل ورکړه 2 پاتې دي د 2 نه شپږ تلای نه شي یو حاصل ورکړه 12 نه شپږ لوړ شي شپږ. دلته یو 15 دي 15 نه یو حاصل 3 ته ورکړه 2 ته ورکړه و دلته څلور پاتې شو د څلور نه څلور لوړ شي 0. کله چې نوبت د عدد ورسېده منځ کې اشاریه ده اشاریه علامه مستقیمه پورته کو درات نږدې روخله. کله چې د اشاریه نوبت ورسېږي مستقیما یې درات نږدې پورته کوو نو دوه صفرونه راښکته کوو. اوس دغه صفر څه معنا نه لري 6900 عدد شو. اوس داسې کله چې دا عدد راښکته کوو دا عدد دوه چنده کوو 2 ضرب 2 ضرب و 14 یو حاصل 2 ضرب 3 شپږ یو حاصل و څلوېښت. چېرته لیکو د 6900 په مقابل کې د لاسیس په رقم کې لیکو څلوېښت. یا داسې هم کولی شو چې دغه عدد وچنده کوو 2 ضرب و 14 که څلوېښت لیکو یو حاصل دغه ته ورکوو دا شپږ د چې یو حاصل ورکوي دغه به وشي خو عمومي طریقه دغه ده چې د افقي خط د پاسه عدد دوه چنده کوو. نو په اتو کې په لاندې ډول په نهو کې پړاو ورکوو 9 ضرب 9 یو اتیا څو حاصله اته حاصله 9 ضرب څلور شپږ دېرش او اته حاصله د څلوېښت څو حاصله څلور حاصله 9 ضرب و 3 شپېته
او څلور حاصله اوه شپېته. صفر نه یو تلای نشي یو حاصل ورکه، یو حاصل دی صفر ته ورکه، دا صفر دی نه بیا یو حاصل دی ته ورکه، دا به شي لاس لاس نه یو لاړ شي نه، دلته نه پاتې دي، نه نه څلور لاړ شي پنځه، دلته اته پاتې دي، اته نه اوه لاړ شي یو. نو دغه برخه د موږ کومه برخه یې پاتې یا باقي. نو لیکو یعنې که دې ته ډبل صفرونه بیا ورکو د عملیه مخته به وشي، یعنې که چېرته ته وغواړې چې تر شل رقمي عددونو پورې د دغې رقمونه پیدا کړې هم پیدا کېږي، ختمېږي نه. نو زه په لاندې ولیکم مخته مو هم ویلي وو چې د جذر لاندې د افقي خط لاندې عدد نه کله چې دغه مربع جذر پسنه یې مربع جذر ده، نو زه لیکم چې 1438 مربع جذر مساوي نه ده، تقریبا دا مساوي دی په اوه سره اوه.9 سره اوه.9 دوسته په خپل ځون کې ضرب کوي اوه.9 په نتیجه کې کټ مټ دی 1438 عدد لوستنه کوي، دغه نه بیا څه اندازه کوچنی عدد لوستنه کوي، یعنی ډېر د کم تفاوت سره به دغه عدد لوسته روکوي. دویم مثال لیکو. دویم مثال. تر دوه رقمی اشاریه پوره د 2418 عدد مربع جذر پیدا کړئ. حل هغه خبره 2418 داسې لیکو چې 2418 عدد په 2418.00 کله چې دوه رقمي پر پیدا کوو نو دوه چنده مو ښودلي وو، دوه صفرونه او دوه صفرونه. څو عدده باید اشارې نه وروسته تکرار شي؟ څلور عدده. عدد د جذر علامه لاندې لیکو. نور د همغه د جذر مراحل پر طی کوو. نو زه لیکم د جذر لاندې دوه زره څلوېښت یو اوه اشاریه صفر 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 صفر. نو مخته مو خبره کړې وه چې صحیح عددونو کې لیکي طرف څخه چپ طرف ته دوه عددونه بیلوو یا جلا کوو. نو دوه رقمي عدد په لاس راغی 24 عدد. داسې عدد پیدا کوو چې د خپل عدد په خپل ځای کې ضرب شي 24 لاسته راوړي یا د 24 څخه کوچنی وي. نو هماغه عدد زم که 15 په 15 کې ضرب کړم 15 ضرب 15 25 کېږي. 25 د 24 نه د یو په اندازه لوی دي. نو که څلور کې ضرب کړم څلور ضرب څلور ضرب څلور 14
شپاړس هم د څلرویشت نه کوچنی دی. بل داسې عدد نشته چې څلرویشت ته ورنږدې وي. څلور دي او پنځه دي. څلور چې ضرب کړمه شپاړس کېږي، پنځه چې ضرب کړمه پنځه ویشت کېږي. نو پنځه ویشت د څلرویشت نه لوی دي، نو څلور سره هم د دې سره برابر دي. نو زه لیکم چې د څلرویشت نه شپاړس منفي کومه، څلورو نه شپږ تلای نه شي، یو حاصل ورکومه څوارلس. څوارلس نه شپږ لوټ شي، څوارلس نه چې شپږ لوټ شي اته. دلته یو پاتې ده، یو نه یو لوټ شي صفر. دغه عدد راکوزومه یا راښکته کومه. کله مو چې دا عدد راوړو 818 عدد شو، دا صفر څه معنا نه لري. نو اوس دا عدد دوه چنده کومه. څلور ضرب دوه اته. چېرته لیکمه؟ د لسیز په خانه کې لیکمه، یویس خانه پرېږدمه. اوس داسې عدد پیدا کومه چې دا په د ټولو کې ضرب شي، په نتیجه کې د 818 عدد یا پوره کې یا د 818 عدد څخه کوچنی وي. نو زه که 9 ولیکم، د 9 عدد ولیکم، نه ضرب 9 یو اتیا. څو حاصله؟ اته حاصله. نه ضرب اته دوه اویا. نه ضرب اته دوه اویا. څو حاصله؟ اته حاصله، دوه اویا او اته شیبو اتیا. ونه د اوه څخه چې ولاړ شي یا د اوه څخه چې یو لاړ شي شپږ. دلته یو پاتې، یو نه صفر لوټ شي، یو اته نه اته لوټ شي صفر. کله چې اشارې نوبت راوستل لاندې پورته کوو. نو دوه دوه هنرګل مستقیما څلور صفر نه راوړم. مخته مې ویلي و چې دوه دوه عددونه راښکته کوو. څو عدد لاسته راغی؟ شپاړس سوه. شپاړس اوس دا عدد دوه چنده کوو. دوه ضرب یې نه څلوېښت مساوي کېږي. دوه ضرب نه اته، دوه ضرب څلور، دوه ضرب نه اتلس یو حاصل، دوه ضرب څلور اته یو حاصل، نه اته نوي. نو اته نوي چېرته لیکو؟ د 1400 عدد په مقابل کې د لسیز په رقم کې یویز رقم پرېږدو، لسیز په رقم کې لیکو چې اته نوي. اوس بیا داسې عدد پیدا کوو چې د اشاریې څخه وروسته دلته ولیکل شي او مساوي عدد وي، او دغه هم دلته په یویز کې ولیکل شي او دغه عدد په د ټول عدد کې ضرب شي، 1400 پوره کړي یا د 1400 څخه کوچنی عدد پوره کړي. نو زه لیکم که چېرته دوه ولیکم او دوه زیاتې کې، ځکه دا 980 دي، د 1400 په دوه کې تقریبا 1300 کېږي. نو یو کې پړاو ورکوم، یو عدد انتخابوم. یو ضرب یو یو، یو ضرب اته اته، یو ضرب نه نه. د صفر نه یو تلای نه شي، اول یو حاصل د صفر ته ورکوم، د صفر نه بیا دغه ته دنه دا بولا شي. لاس نه چې حاصل ورکې دا بولا شي، دلته بنه پوت شي. د لاس نه چې یو لاړ شي نه، دلته نه پوت دي. د نه نه چې اته لاړ شي یو، دلته شپږ دی، یو محاصل ورکړی 15 پوت دي، 15 نه تلای نه شي، یو حاصل به ورکوم 15. 15 نه چې نه لوټ شي شپږ، شپږ سوه د 19 عدد پاتې شو. نو اوس په دویم قطعه کې دغه صفرونه هم راکېږم. اوس بیا داخله دا عدد ټول دوه چنده کوم، یا داسې کړم چې دغه یویز رقم دوه چنده که، دوه ضرب یو دوه، دې حساب یې وځي ولیکه، یا دا دوه چنده کوم. نن اشاریه عدد په نظر کې نه استعمالي کوم چې څلور نه یو ضرب دوه چنده، یا په لاندې ډول دا عدد دوه چنده که. دوه ضرب یو دوه د لسیز په رقم کې ولیکه، یویز رقم پرېږده، اته نهه، نه سوه دوه اتیا. شپږو کې هغه ورکوم، شپږ ضرب شپږ شپږ دېرش درې حاصله، شپږ ضرب دوه شپږ ضرب دوه دوولس، دوولس و درې حاصله 15 یو حاصل.
شپږ ضربې اته شپږ دېرش اووه اوره شپږ دوه اوته اوره شپږ اته څلوېښت یو حاصل دا یې نه څلور حاصله شپږ ضربې نه څلور پنځوس اووه څلور حاصله څلور پنځلس دی اته پنځوس لس نه شپږ لوټ شي څلور دلته نه په دې نه پنځه لوټ شي څلور نه لوټ شي صفر یو نه اته تلای نشي یو حاصل ورکا یولس نه اته لوټ شي درې دې ته کومه برخه یو باقي برخه یې یعنی دوه رقمي پورې پیدا شونر ته ضرورت نشته ځکه مخته مو ویلي وو چې دغه عدد تر دوه رقمي پورې عدد پیدا کوو نو لیکم چې د دوه څلور یو اووه مربع جذر تقریبا مساوي دی په نه څلوېښت اشاریه یو شپږ د نن ورځ درس همدومره بس دی انشاءالله راتلونکي درس کې به بیا یو څو مثالونه کال کوو د اوسط په طریقه هم مربع جذر پیدا کوو ښه شپه او ښه ورځ ولرئ